تاسو په خپلو شوبو اهدافو کې کامیابه نه سئ. ټول باید په زغرده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم سوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی. تر مرګه او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو. تیښته او ځغاسته نه لرو او پر میدان باندې به درته ولاړ یو، مقابله به در سره کوو او په هیڅ قیمت به انشاءالله د الله جل جلاله په نصرت تاسو په خپلو شوبو اهدافو کې کامیابه نه سئ. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که موږ جنګ وګاټي هم به نه راځي، که موږ جنګ بایلوي هم به نه راځي. بس دلته به ناست یاست. اصل مسله دا د ګورې شریعت ساتي چې خبرې منل پکار دي، په عمل کې د پلي کول پکار دي د اسلام خبرې. او دغه خبرې چې کله دې واورېدې په دې دې ځان پوه کړي. اوس به عملي جنبه ور اغوندې، اوس به عملي جامه ور اغوندې، دا به په عمل کې راولي. دا صحابه کرام دلته ناست دي چې کله جنگ شروع سو، هلته خلکو د کفار چې څومره راغلي وو دې ماتې وشکست زغلي د جبل احد پر طرف په دې دره باندې په دې دره باندې دغه ملګرو خپل امیر ته وویل چې نور په جنگ خلاص شو، غنیمتونه اوار پراته دي، راځئ چې پسې ورشو وسو. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله تعالی عنه ورته وویل د مشرانو ډېر غټ غټ فکرونه وي، ګوري ډېر لوی لوی سوچونه یې وي، د دې امت غم ورسره یي، د هغو پر سر باندې خورا دروند بار وي. بعضې خلک داسې بادي رأی سرسرکي رواني غریبانان، هغه په دې باندې نه پوهېږي چې د دې مشرانو سره څومره فکر دی، څومره غم دی، هغه کنهې ته رسېدای نه شي. بیا راولاړ سي د اعتراض خوله راخلاصه کړي، دا ولې نه کېږي، دا ولې نه کېږي. لږ ځان پوه کول پکار وي، په خبره باندې ځان پوه کړي. هغه څوک چې د شریعت برابر کوم حکم کوي هغه ته بس لبیک ویل پکار دي. زموږ ستاسو چې د شریعت سره برابر بس هغه منل پکار دي، هغه عملي کول پکار دي. به هر حال صحابه کرامو نه 10 کسان د جبل رومات نه راشوس، 11 کسان د حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ کې پاتې شو. چې کله راشوس و د الله تعالی د دې راشو کېدل نه خوښ شو، د جنگ نقشه یې بدل یو او یا صحابه په شهادت ورسېدل. څومره لوی لوی خلک پکې په شهادت مسله وسو. د صحابه کرامو اني راوایستل سوې، هغه وزبېښل سوې. د صحابه کرامو غوږونه پرې سوه، شونډان پرې سوه، پزې پرې سوې، مذاکر یې پرې سوه. داسې حالت د صحابه کرامو سره مخ شو. مقدر کې دا لیکلی اوس دغه چې دوی راشو کېدل بې اطاعتي یې وکړ، د الله تعالی ناخوښه راغله. اوس دې کې د جنګ نقشه بدله شوه. اوس دا په خپل حالت باندې بعضې وختونه کله ناکله داسې یو څوک داسې کار کوي په کسته زمینه دې ته برابروي چې الهي عذاب راسي، په کسته زمینه دې ته برابروي چې د شکست سره مخ شي. د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګلګون او ګلورین مخ د په وینو کې لطفت شو، غاښ مبارک یې مات شو، لاندې شونډه یې پرې سوه. د پیغمبر علیه الصلاة وسلام ږیره مبارکه په وینو ولړه سوه. د جنګ نقشه بدله سوه. اوس چې کله جنګ پای ته ورسېدی، جنگ خلاص شو، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راستون شو. اوس تاسو فیصله وکړئ، هغه اشرف المخلوقات پیغمبر، هغه رحمت للعالمین پیغمبر، هغه چې کوم حکم کړی و د هغه حکم نه چې کوم
تیروتنه وشوه اوس دې پیغمبر ته به یو څه په زړه کې ورګرځي د دې صحابه کرامو نه به خوابدي کېږي د دې سبب ملال و خفګان ورته پیدا کېږي الله جل جلاله د صحابه کرامو مجاهدین علما طلبا عام مسلمانان مصلح دا د الله تعالی ډېر خوښ دی د الله پاک ډېر خوښ دی الله تعالی د دې صحابه کرامو مجاهدینو سپارش شروع کړي نبی علیه السلام سپارش یو خو د مخلوقي مخلوق ته یو سپارش د خالقي مخلوق ته الله جل جلاله د صحابه کرامو سپارش کی فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين حضرت رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته الله تعالی وایي فبما رحمت من الله فسبب د رحمت د الله تعالی د رحمت ستا په زړه کې چا واچو الله پاک اوري مسلمانانو ورونو دا نرمي کول دا چې کله امیر کې کله والی کې کله وزیر کې کله د کور مشر کې کله استاد پر شاګردانو کې کله پیر پر خپل مریدانو باندې کوي دا الله تعالی ورته پسړه کې واچي دا په عمومي چې د امیر پسړه کې الله تعالی واچي بیا امیر اعلان دا په عمومي کې فبما رحمت من الله ځانته به نه منسوبو دا به الله پاک ته منسوبو دا نرمي دا د الله تعالی ډیره خوښه ده دا معافي دا د الله تعالی ډیره خوښه ده الله پاک ورته فبما رحمت من الله فسبب د رحمت د الله تعالی د طرفه لنت له ته د دې لپاره نرم